د جمعې مبارک ورځ ده. د دې ورځې بعض آداب مخکې بیان شوي وو، خو نن دا مسئله د الله رب العالمین په فضل او په توفیق سره بیانول غواړو چې آیا د جمعې د مانځه نه مخکې سنت شته دی؟ لکه څنګه چې د ماسپښین د لمونځ نه مخکې 4 رکعاته دي، او د جمعې د مانځه نه وروستو سنت شته او که نشته؟ نو اول د جمعې د مانځه نه مخکې سنت، حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې لیکلي: واما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء. د جمعې د ورځې د مانځه نه مخکې سنت په دې کې هیڅ ثبوت نشته، هیڅ یو حدیث نشته چې په هغې کې دا راغلی وي چې د جمعې د مانځه نه مخکې تاسو سنت وکئ. همدغه شان خبره امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې هم کړې ده. لیکلی دی: الجمعة كالعید لا سنة لها قبلها. و جمعه دا د اختر په شانتې ده، لا سنة لها قبلها، لکه څنګه چې د اختر د لمونځ نه مخکې سنت نشته، دارنګې د جمعې د لمونځ نه مخکې هم سنت نشته. حافظ عراقي رحمه الله لیکلی دی: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة. د نبی علیه السلام نه داسې ثابت نه دی چې د جمعې د لمونځ نه مخکې به سنت کول، ځکه صحیح روایت کې راغلی، نسائی او نورو سننو کې هم شته چې نبی علیه السلام به اذا زالت الشمس خرج من حجرته، چې کله به نور زائل شو، یعنی ټیم به داخل شو د ماسپښین، نو د خپلې کمرې نه به راووتو، جومات ته به نوتو، فصعد المنبر، ډایرک به منبر ته وختو، واخذ المؤذن فی الاذان، او مؤذن به اذان شروع کو. نو چې کله به اذان ختم شو، نبی علیہ السلام به خطبه وکړه، د خطبې نه وروستو به بیا راکته شو، فورا به بلال رضی الله عنه اقامت کو. نو چې نبی علیہ السلام جمعات ته راننوتې سنت یې نه دی کړي، ډایرک په منبر باندې کېناستل او خطبه، او د منبر نه چې به راښکته شو نو د جمعې دغه 2 رکعاته کوم فرض چې دا به وکړل. نو حافظ عراقي رحمه الله دې وجې نه وایي چې د نبی علیہ السلام نه دی ثابته. البته که سړی د اذان نه مخکې، د جمعې د اذان نه مخکې، یعنی د خطیب د خطبې د شروع کېدو نه مخکې نفل کوي، نو چې څومره نفل کولی شي اجازه ده. دلیل به دا دی حدیث د سلمان فارسی رضی الله عنه په بخاری شریف کې نبی علیه السلام فرمایي: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين. څوک چې د جمعې په ورځ غسل وکړي او ځان ښه صفا کړي، یعنی اودس وکړي او تیلم استعمال کړي او خوشبو استعمال کړي، بیا لاړ شي جمعات ته، د 2 کسانو په منځ کې جدایي نه راولي. جدایي دا معنی که خیلم کړی وي، دا بعضې خلک وروستو راشي نو د خلکو په څټونو باندې خپې اړوي، نو په 2 څټونو باندې لاس کړي، ځان له لار وګوري. نو که دا کارونه وکړي او ورسره دا فصلى ما كتب له، او نفلی منځو کې چې څومره د ده دپاره لیکلی شوی وي، یو روایت کې قدر له راغلی، او بیا امام راوځي، امام ته غوږ کېږدي، نو غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى. دې انسان نه چې د دغې 2 جمعو ترمنځ کوم ګناهونه شوي وي، الله به ورته معاف کړي. ګورئ د حدیث کې راغلی فصلى ما كتب له، د خطیب د خطبې نه مخکې راغلی دی، او چې څومره مونځ یې وکړو، خو چې خطیب خطبه شروع کړه بیا به وږدي هغې ته انصته. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې حدیث په شرح کې د دې ټکي لاندې فصلى ما كتب له
چې دغه منځ کوونکی منځو کې چې څومره ورته لیکلی شوی وي. ګورې عدد نبی علیه السلام نه دی ښودلی چې یا 2 رکعاته یا 4 یا 6. شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلی دی وهذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون المسجد منهم من يصلي 10 ركعات ومنهم 8 ومنهم أقل من ذلك. وإذا صحابه کرامو د آثارونه هم دغه شان خبره معلومیږي چې کله به هغوی جمعې په ورځ جومات ته رالل نو چې داخل به شو جومات ته نو چا به 10 رکعاته نفل کول، چا به 8 رکعاته کول، چا به کم کوله. نو صحابه کرامو هم داسې تقید نه دی کړی چې یا 4 یا 2 رکعاته. موطا امام مالک هم دغه شان روایت د صحابه کرامو نه ثعلبه ابن ابي مالک نقل کړي چې انهم كانوا في زمان عمر يصلون يوم الجمعه حتى يخرج عمر. د عمر زمو په زمانه کې به وای خلکو صحابه کرامو تابعینو د جمعې په ورځ به منځونه کول، یعنی نفلونه، تر دې چې عمر زمو به د خطبې د پار راووتو نو بیا به خطبې ته وکی غوړو. نو ګورې عادت نه دی ذکر. مصنف عبدالرزاق کی روایت دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به 12 رکعاته کول. بعض صحابو 8 رکعاته نقل لی، بعضو 2 رکعاته نقل لی. نو د ټولو خبرونه او د دې ټولو آثارونه دا معلومیږي چې د جمعې د ورځې د مانځنه مخکې د سنت نشته، د سنت نشته. البته مطلق نفل که سړی کوي نو کولی شي. دا د خطیب د خطبې نه مخکې که خطیب خطبه شروع کړه بیا نفلونه هم جایز نه دي. که یو سړی د خطیب د خطبې په وخت کې جمعات ته راغی نو 2 رکعاته تحیت المسجد دا به خامخا کوي، لکه مخکې دا خبره بیان شوې وه. دویمه خبره دا ده چې د جمعې د مانځنه وروستو سنت 100 رکعاته دي. نو دې باره کې 2 حدیثونه راغلي دي. یو روایت کې راغلی دی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دی، هغه بخاری شریف کې دی چې انه کان اذا صلى الجمعه. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې بکله د جمعې منځ کو انصرف نو لا بړو فسجد سجدتين في بيته، کور ته بلال 2 رکعاته به وکړل. بے اویل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع ذلك، نبی علیه الصلاة والسلام به هم دغه شانی کول، یعنی 2 رکعاته به کور کې کول. او په بل روایت کې راغلی مسلم شریف کې دی چې اذا صلى احدكم، هغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی، اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4. کله چې د جمعې مونځ تاسو کې یو چا وکړو نو د هغې نه وروستو د 4 رکعاته وکړي، یعنې د جمعې د مونځ نه وروستو 4 رکعاته. بعض الفاظ د حدیث داسې دي من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فليصلي 4. څوک چې د جمعې د مونځ نه وروستو سنت کوي نو 4 رکعاته دې وکړي. نو ګورې اوس دا 2 قسمه روایتونه راغلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کور ته لاړ 2 رکعاته به کول د جمعې د مانځه نه وروستو، او دې حدیث کې راغلی چې 4 رکعاته کوي. نو بعض علماء د دواړو حدیثونو ترمنځ تطبیق داسې کړی دی. اسحاق ابن راهوی رحمه الله او به شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن القیم دا خبره غوره کړي چې که په جمعات کې کوي نو 4 رکعاته دی وکړي، او که په کور کې کوي 2 رکعاته. او دویم قول پکې دا دی، راجح قول چې دې ته اختیار دی د منځګزار ته که 2 رکعاته کوي او که 4 کوي، یعنی دا شرط نه ده جمعات او کور پکې، بلکې دته دا اختیار دی. او دا خبره غوره ده چې دا اختیار دی د انسان ته که 4 رکعاته کوي او که 2 رکعاته کوي. او هر چې دا خبره چې په جمعات کې 4 رکعاته کول پکار دی او په کور کې 2 رکعاته، په دې معنی هیڅ ثبوت نشته. امام البانی رحمه الله هم دا خبره لیکلې ده، او احمد ابن حنبل رحمه الله هم دا شان لیکلي
دا تفصیل پکې نشته چې په جمعات کې 4 او په کور کې 2 رکعاته، بلکې اختیار دی که کور کې هم 4 رکعاته کې صحیح ده، که جمعات کې هم 2 رکعاته کې صحیح ده. د دې وجه نه حافظ نووي رحمه الله لیکلی دي چې په دې احادیثو کې وایي نبی علیہ السلام ترغیب ورکړی چې تاسو د جمعې د لمونځ نه وروسته سنت وکړئ، وان اقلها رکعتین واکملها 40. د جمعې سنت چې دی د مانځه نه وروسته کم عدد 2 رکعاته دی او پوره عدد 4 رکعاته دی. وذكر الأربع لفضيلتها وفعل الركعتين في أوقات بيانا للجواز لأن أقلها ركعتان. دا 4 چې نبی علیہ السلام ویلي وای دا ډیر اکمل او ډیر غوره دي، ځکه دا قول د نبی علیہ السلام دی او امر په نبی علیہ السلام کړي، او هر چې نبی علیہ السلام 2 رکعاته کول نو دا هم په دې خاطر باندې چې دا هم جائز ده، یعنی اقل کم عدد 2 رکعاته دی او پورا عدد 4 رکعاته دی. هم دا خبره امام نخعی رحمه الله کړی ده او دارنګ امام احمد ابن حنبل رحمه الله، په دې وخت کې امام البانی رحمه الله. بلکې دا سه هم صحیح ده چې ته 2 رکعاته په جمعات کې وکړې او 2 رکعاته کور کې وکړې، ځکه تقید نه راغلی حدیث کې. دی وجنا مسلم شریف کې په روایت د سهیل کې د سری چې قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. کتلوار دی 2 رکعاته جمعات کې وکړه 2 رکعاته کور کې وکړه. نو د حدیثونو د ظاهر او د فحوا نه دا معلومیږي چې دا 4 رکعاته جمعات پورې نه دي خاص او دا 2 رکعاته دا کور پورې نه دي خاص، بلکې اختیار دی. همدا خبر امام شوکانی رحمه الله لیکلی ده. او داسې نور د دې مثالونه مشته. اول دا دی چې نبی علیه السلام د سنت مبارک عام ویلي چې افضل صلات المرء غوره مونږ چې سړی کوي د فرضي مونځ نه علاوه نفلي مونځونه سنت شو دا په کور کې کول پکار دي. نو دی وجه نه سوچ چې وای دا 4 رکعاته په جمعات کې نو دا دغه حدیث د ظاهر نه هم خلاف دی، بلکې غوره مونځ دا چې په کور کې وشي. او د دې یو بل مثال هغه دا شان دی چې نبی علیه السلام به د ماسپخین د مونځ نه وروسته 2 رکعاته کول، لکه څنګه چې حدیث د عایشه رضی الله عنها کې مخکې مونږ بیان کړی وو. 4 رکعاته د ماسپخین د مونځ نه مخکې او 2 رکعاته به وروسته. خو نبی علیه السلام امت ته دام ویلي دي چې 4 کوئ، لکه حدیث د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها کې راغلی. ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی او احمد ابن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالی على النار. چا چې د 4 رکعاتو د ماسپخین نه مخکې او 4 رکعاته د ماسپخین نه وروسته د دې پابندي کوله، الله به په اور باندې دغه انسان بدن حرام کی. نو ګورې نبی علیہ السلام د 4 رکعاتو هم ترغیب ورکړی د مانځنه وروسته د ماسپخینه. خپله به هم نبی علیہ السلام 2 رکعاته کول. د دې معنا هم دا ده چې 2 رکعاته هم صحیح دي، اختیار دی، 4 رکعاته هم صحیح دي. صلات الضحى بارک نبی علیہ السلام چې کوم وصیت کړي ابو هريره رضی الله عنه چې اوصانی خلیلی بثلاث، 3 کارونه ماته نبی علیہ السلام ویلي چې دا کوه. یو پکې دا ویلو چې ورکعتي الضحى 2 رکعاته د څاښ مونځ کوه. خو خپل به نبی علیہ السلام نه چې کوم وارد دی مسلم شریف کې چې عائشه رضی الله عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. نبی علیہ السلام به 4 رکعاته کول او وصیت به هم کول، خو وصیت د 2 رکعاتو کړي. نو معنا دا ده چې اختیار دی تا ته که 2 رکعاته کې که 4 کې او که ډېر کې. نو همدغه شانتې د جمعې د دې مونځ باره کې د سنت هغه سنت چې وروسته ادا کېږي غوره خبره پکې دغه ده چې اختیار دی که څوک 4 رکعاته کوي او که څوک 2 رکعاته کوي.
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به هم 4 رکعاته کول. کان یصلی 4 بعد الجمعه، 4 رکعاته به کول. عبدالله بن عمر رضی الله عنه به کور ته لاړ 2 رکعاته به کول. نو دا دواړه سره برابر دي، که په کور کې کې او که په جماعت کې کې. دی وجه نه زمونږ اهل حدیث چې دي عموما دغه یوه خبره دا یې ډېر راټینګه کړې ده، که په جماعت کې کې 4 او که په کور کې 2 رکعاته. بلکې د بعضو په ذهن کې هم دا ده چې دا 4 رکعاتو باره کې خاص په جماعت کې نص راغلی، جماعت پورې دا خاص نه دي، په حدیثو کې نه دي راغلي. غوره خبره همدغه ده چې تا ته اختیار دی که په کور کې کې او که په جماعت کې کې 4 رکعاته کې او که 2 رکعاته کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.